ته به چا دعوت ورکوې هغه به پوچ پاش درته وایي ته به څه کوې ته به توپک پر راکاږې د وږې څخه ته داعي نه یې ته بدماش یې ته لنډغر یې بیا ستا کار دا نه دی ستا کار نرمي ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه څنګه تربیت کړله سیدنا علی رضی الله عنه په جنگ کې د یو کافر سره مخ دی هغه کافر په جنگ کې راغزار کوي سیدنا علی رضی الله عنه د دې کافر پر دې زګر کښېنستی غواړي چې دا کافر مردار کړي کافر چې فکر وکړي چې نور خو د هر څه خلاص شول او نور خو وس نه رسېږي راسه دا یو نقصان ورورسوه پر دې مخ یې ورتوکه په خوله کې یې ناوړې جمع کړلې د سیدنا علی رضی الله عنه پر مخ یې ورتو کړلې نو چې یو وارې کافر وي بیا دشمن وي بیا دې په جنګ کې نیولي او بیا دې راغزار کړي او دی دا چم در سره وکړي بیا به څه ورسره کوې خو در تورې بې باسې که بې نه باسې هغه چې کله د ده په مخ باندې ناوړې وپاشلې سیدنا علی رضی الله عنه ځینې ولاړ شول ځه هغه حیران شو در اوسه خو دې راغزار کړی وم قتلولم دي اوس چې ما بله بې ادبي وکړل تا معاف کړلم ول تر اوسه چې مې راغزار کړی وې د الله دپاره مې راغزار کړی وې د دین په وجه مې راغزار کړی وې اوس چې تا زما پر مخ باندې ناوړې راتوی کړې اوس که ما په تا باندې توره پورته کړله کېدی